بسم اللہ الرحمن الرحیم الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عنوان دی آیت مبارک کی اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ ارشاد فرمائل کہ بنی اسرائیل منگ پڑیر خیر و عافیت سرا و سمندر باندی پوری باسل او فرعون او داغ لخکر اغا منگا پا دریاب کے ڈوب او غرق کړل. کله فرعون چې کله په دریاب کې ډوبېدو نو دغه دی کې هغه د خپل ایمان اظهار کوي چې زه ایمان وروړم یا یقین کوم چې د عبادت مستحق د الله نه ما سوا بل څوک نشته. نو دغه دی کې اوس الله فرمای چې الآن وقد عصیت، آیا اوس ته داوی اوس ته د الله د ربوبیت اقرار کوي حالانکہ دین الوان دے تا سمر نافرمانے کری دی او سمر دی فساد خور کریو چی تا د خدای دعوی کولا چی انا ربکم الاعلا زدہ ٹون الویخ دویما خلق دی چی کم دی پل عبادت ترا بلل او د دروغ د خدای دعوی دی کولا نو است د ایمان اظہار کے چی تا د مرگ اغا اثار اولی دل او عذاب فرشتی دی اولی دلی نو تو اس دا ایمان اقرار کے وجہ دا اغا ایمان قبول نکڑے شو. اس دا فرعون دا ایمان دا نقبلی دو بارک علماء بیا کئی چیو خدا چکل دا عذاب وقت نزول راشی او دا عذاب فرشتی نادلی شی نو دا دیکھی بیا نہ توبہ قبلی گی او نہ ایمان قبلی گی. دویم دی فرعون چی دا ایمان وی دا اظہار اکو نو دغا دے کہ دا ایمان دا اظہار وقتی طور پر دا اللہ دا عذابنا دا خلاصے دا پاریو، اصل مقصود دا اللہ پا ذات باندی وی ایمان نو. او درم پاکی دا وجہ بیانی چی دل تا صرف دا اللہ تعالی دا ربوبیت اقرار اکو او دا اللہ دا پیغمبر دا رسالت اقرار انکو چی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دی پاغم سے ایمان روڑم سنگا چی زمون دا پارا چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ سو کوئی ورپسی اشہدو ان محمد رسول اللہ نوئی نو دا مسلمان ندے. دا ایمان دا پارا دا توحید او دا رسالت دا دوارو اظہار او قبلول اقرار کول لازمی دی نو ذکا اللہ وی دا ایمان قبول نکو. اس چکل فرعون او داغا لخکر پا دریاب کے غرق او ڈوب شل نو اخو بحر قلزم لوی غر سمندر دے پڑیل وی گہرائے کے دے لخکر ٹول دا سمندر وی اختلار فرعون چکم دی اغم ورسر روانو و اللہ چکم دی دا فرعون دا جسو جسد دا ڈوبیدو دا غر دا پویخ تطلو نا بچکو دا سمندر موجونو دے باہر چکم دی دا سمندر پغاڑ باندی غنڈے و اغی تیرو ویشتا دا وجود دا بچکولو وجہ صدا نو اللہ فرمائی فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ
اے فرعون پس نن ورځې مونږ ستا بچکو ستا بې بدنې ستا جوسې لره ستا جسد لره د څه دپاره لومبنۍ خو دا چې لتکون لمن خلفک آیه د پاره د دې چې ته شې د راتلونکو خلکو دپاره یو عبرت او نمونه چې څوک د دروغ د خدای دعوه کوي چې هغې ته پته ولګي چې یاره دروغجن خدای چې کوم دی هغه هلاکیږي نه هغه باندې دروغجن خدای چې کوم دی د هغه دا انجام وي چې هغه بیا بې روح او بې جسد پروت وي او حرکت پکې نه وي دویم دغه دی چې بني اسرائیلو ته چې د الله پیغمبر موسی سلام دا وویل چې فرعون الله غرق او ډوب کړو د هغې یقین نه راته چې فرعون په شان یو لوی بادشاه چې د خدای دعوه کړې ده هغه به څنګه مړ کېږي او څنګه به ډوب کېږي نو د هغې د دغې شک لرې کول لپاره الله چې کوم دی د جوسه بهر چې کوم دی راوویستله چې د خلکو دپاره تر قیامته پورې خلکو دپاره یو نمونه او عبرت وګرځي و الله فرمایي چې وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون الله دې خپل بندګانو ته قدم په قدم باندې د سابقه قومونو د انجام هغه نمونې پریښي دي او ښودلي ورته خو انسان دا سترګې بیا هم چې کوم دي پټې دي په غفلت کې مبتلا دي د هغې د هغه انجام نه عبرت نه اخلي نو الله وایي ډېر د خلکو نه داسې دي چې هغه د الله د آیاتونو نه غافله دي او د هغه سابقه قومونو د انجام نه عبرت او نصیحت نه قبلوي چې ګویا کم خلک کم سابقه قومونه په غلط لارو روانو د هلاکت کنته غورځېدلي دي دغه شان دوی هم روان دي او په غلط لارو باندې او ځان په خپله باندې هلاکت او تر بربادۍ ته نږدې کوي اوس چې کله الله تعالی فرعون او د هغه لښکرې ډوب کړي غرق دغه دی کې الله تعالی بني اسرائیلو ته یو لوی مقام ورکړه ښکلی ځای وله ورکړه ولقد بوأنا بني اسرائیل الله په هغې باندې د نعمتونو باران شروع کو بني اسرائیل الله یې هغې له ځای ورکړه مبوأ صدق ټکانه ښکلی مراد نه مصر دی شام او فلسطین اردن ښارونه دي دا علاقې چې کوم دي بني اسرائیلو ته ملو شولې اول د غلامۍ ژوند او بیا چې کوم دي آزاد شو او الله ولا چې کوم دي ښارونو کې ولا رهایش بندوبست کو او دا دوی له په قبضه کې ورکړل دا ښکلي ښکلي ښکارونه او دغه شان ورته الله بیا روزیم چې کوم دي لارې کلو کړي ورزقناهم من الطیبات الله بیا دې له موږ ښکلي پاکیزه حلال او صاف ستھرا خوراک او رزق هم ورکوله اوس دې بني اسرائیلو باوجود د دومره لوی انعاماتو چې الله وله ښکلي ځای هم ورکړو الله وله بیا پاک روزي هم ورکړه او بیا وله الله چې کوم دي کتاب تورات هم ورکړو نو دې بني اسرائیلو تر هغې پورې اختلاف نه کولو تر څو چې دوی تر هغې علم فما اختلفوا حتی جاءهم العلم گویا په دې کې د الله د پیغمبر زمانې بني اسرائیلو ته اشاره ده چې دغه بني اسرائیل چې کوم دغه ټیم کې موجود وو د دوی د الله د آخري پیغمبر باره کې هېڅ اختلاف نو تورات کې د الله د آخري نبي چې کوم صفات ذکر دوی هغه صفات باقاعده ښه پېژندل او دوی به چې کوم دي دا ویلمه چې دا هغه زمانه قریب را روانه ده چې په دې کې به الله خپل نبي اخر الزمان را لیږي او د هغه په وسیله باندې به اکثر دعاګانې مختلې چې کله دشمن ته مخامخ شو نو دعاګانې به مختلې او دوی به دا ویل چې کله دا پیغمبر راشي نور خلکو ته به ویل موږ به د هغه سره تاسو خلاف جنګ کوو الله به موږ له فتح راکوي نو تر دې چې د الله پیغمبر دوی له راغلی نو هېڅ اختلاف نو او چې حتی جاءهم العلم هر کله چې راغی دوی ته علم مراتنا ذات مبارکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه کله مبعوث شو هغه د خپل پیغمبرۍ نبوت اعلان وکړو نو دوی ښه پېژنده چېرې دا هماغه پیغمبر دی چې کوم تورات او زبور کې انجیل کې چې کوم دی د هغه نشانې علامې بیان دي او خو بعضې پکې ایمان قبول کو بعضې ایمان قبول نه کو نو دا دی که الله وی ان ربک یقضی بینهم یوم القیامت یقینا ستا رب فیصلو کی پمن د دوی پر ورځ د قیامت گویا اهل حق اهل باطل بجدا کی کم خلکو چې دی پیغمبر باندې ایمان وروړو دغه اهل حق خلق دي
دی به جنت ته لاړ شي او کوم خلکو چې د الله د آخري پیغمبر نبوت نه انکار وکړو نو هغه خلک باطل خلک دي اب جهنم ته لاړ شي والله پرد د قیامت با ساسو رب فیصلو کی فيما پاغه خبرو کې کانو فيه یختلفو چود بھی پاک اختلاف کولو چې ګو د آخري پیغمبر نبوت نه انکار کولو ورپسې آیت مبارک کې الله فرمای فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ظاہری معنی خدا دا کہ فرق اتیے مرادنا خطاب عام خطاب ظاہری دا اللہ پیغمبر تا دے دا اللہ پیغمبر پا بارکی شک کول دا خو اڑو تصور کی رات لنا نو علماء فرمائی چی ظاہر خطاب ہو اللہ پیغمبر تا دے خو مرادنا عام انسانان دی پس اے عام انسانانو کو تاسو اے پشک کے مما انزلنا الیکا دا اغینا چی کمونگا دا دی خپل پیغمبر پس جب باندے نازل کردی رالگری تاسو طرف تا وہ یک تاسو دا دی کتاب قرآن مجید بارک شک کوے ندغا دے کی بیا فاسأل اللذین یقرؤون الکتاب من قبلکا پس بیا تپوسو کے داغ خلقنا چې کم خلق کتاب لولی ستاسو روان دي کم د تورات انجیل لستون کې خلق دي چې عبدالله بن سلام وغیرہ دا غینه تپوسو کې د الله د پیغمبر زمانه کې درې قسمه خلقو یو هغه خلقو چې هغوی بالکل تصدیق کو د الله پیغمبر هم بنو قرآن مجید هم بنو دویم هغه گروه چې هغوی بالکل تکذیب کولو اړو منې نه انکار کولو او دریم هغه گروه جماعتو چې هغوی په شک کیو چر دا پیغمبر یقینی حق پیغمبر دی او کنه دی نو هغه خلکو ته خطاب دی تاسو د دې پیغمبر بارکه یا د دې کتاب بارکه شک وی نو پتا سو کې اهل کتاب موجود دی عبدالله بن سلام وغیرہ دا غینه تاسو کې گویا پدې کې دی خبره ته اشاره شولا چې کله یو چاته یو انسان ته د یو مسلې بارکه شک راغی نو دې علماء حق ته رجوع کی او هغه خپل شک دی چې کم دی تاغي پزره باندې لوري کی اخی نے تپوسو کی اگر خپل شک دی ختم کی نو اللہ فرمائی لقد جاءک الحق من ربک فتحقیق سرا راغلی دی تاسو تا د خپل رب د جانب نه حق وی دا کتابم حق دی دا اللہ دا آخری پیغمبر حقم دی نو فلا تکونن من الممترین پس تاسو مکے گے دا شک ان کو خلقنا دا اللہ دا آخری پیغمبر حق پیغمبر امنے او دا غشان دا قرآن مجید دا اللہ حق کلام اگنے اور بیا مزید فرمائی ولا تکونن من الذین کذبوا اول دا شک ان کو خلق ذکر راغی وہ دا شک یو شک ان کی دی اور یو انکار دی نو دا انکار کون کی زیاد سخت خلق دی دا شک کون کنا نو اس اللہ داغا انکار کون کو خلق کو انجام بیانی اور داغی مذمت بیانی اور رستو ذکر گئی کہ تاسو مکے گئی دا آغی کسانو پشان چاگی نسبت دا اللہ آیاتون تا دا دروغ کرے دی وہ دا اللہ دا آیاتوننا احکاماتنا انکار کی ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ مکے گئی دا آغی خلق پشان سوک چې د الله د آیاتونو نه انکار کوي او کفر کړه تاسو د الله د آیاتونو نه انکار وکړو دغه خلکو سره شامل شولې نو فتکونن من الخاسرین پس تاسو به هم وګرځئ دغه خلکو نه چا چې نقصانونه پورته کړي دي او تاوانیان شوي دي لہذا د الله د آیاتونو هرگز انکار اونکه الان آیا اوس ایمان قبل اے فرعون وقد عصیت او په تحقیق سره تا نافرمانی کړې وه قبل والد دینا وکنت ویت من المفسدین د فساد خورونکو خلقنا فالیوم پس دن ورځې اے فرعون ننجیک ببدنک مونږ بچ کو ستا د بدن او جسا د ډوبېدون او د خرابېدون د پاره د دې لتكون چې شت لمن خلفک آیه د رستو خلقو راتو د پاره ځان رستو خلک چې کوم راځي د هغې دپاره یو عبرت او نمونه وګرځي وان کثیرا من الناس خو ډېر د خلکو نه داسې دي چې عن آیاتنا لغافلون هغې زموږ د آیاتونو نه غفلت کې دي او بې خبره دي ولقد او په تحقیق سره بوأنا ځای ورکړو مونږه بني اسرائیلو ته مبوأ صدق ټکانه ښکلې ښکلې ځای ورزقناهم من الطیبات او دوی له مونږه روزي ورکړه پاکیزه او حلال او صاف ستھرا چیزونو نه فمختلفو پس دی اختلاف نو کړی دی بنی اسرائیلو
حتی تراغي جاءهم العلم چې کله دوی ته علم راغی وې د الله اخري پیغمبر راغی نو ان ربک یقضي بینهم یقینا رب استا فیصلو کی پمن د دوی یوم القیامت پر ورځ د قیامت فيما پاغه خبرو کې کانو ادوی فيه پاغي کې یختلفون چې اختلاف کولو فإن كنت في شك پس اے انسان کته په شک کې مما د اغنا انزلنا الیک چې موږ د خپل پیغمبر په ذریعہ نازل کړي تاسو طرف ته نفسل الذین پس تاسو کې هغه کسانو نه یقرؤون الكتاب چې دل کتاب من قبل کستاتو نروان دي ولقد جاءك الحق من ربك فتحقيق سر راغلي تاسو ته حق د جانب د رب تاسو نه فلا تكونن من الممترین پس تاسو مگر دے د شک کوونکو خلقنا ولا تکونن من الذین کذبوا او مگر دے تاسو د هغه خلقنا چا چې نسبت د دروغ کړی دی بیاات الله د الله آیاتونو پوتا فتکونن من الخاسرین پس تاسو با د نقصانیان خلقنا وګرځئ الان آیا اے فرعون اس ایمان قبله وقد عصيت او پتحقیق تانا فرمانی کړي وقبل الوالد د دینا وكنت من المفسدين او ویتو د فساد خورونکو نه فاليوم ننجيك ببدنك بس اے فرعون منګ نن ودی بچکو استاد بدن جوسا د خرابیدونه لتكون لمن خلفك آیه د پاره دی چې تشي د هغه خلقو د پاره چې کم تان رستو راتون کې دی یو نمونه او نشان او عبرت وان كثيرا من الناس يقينا ډیر د خلقنا داسدي ان آیاتنا لغافن خامخا زمون د آیاتونو نه غفلت کوي بے پروايي کوي ولقد بوعنا بني اسرائيل وتحقيق سره زی ورک منګه بني اسرائيل ته مبوع صدق ټکانه قل عمدا ورزقناهم من الطيبات او دوی لمغه روزي ورکړه د پاکیزه سيزونو نه فمختلفوا پس دوی اختلاف نو کړي حتی تراغي جاءهم العلم چراغي دوی ته علم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه یقینا رب استا فیصلو کی پمن د دوی پر د قیامت فيما پاغه خبرو کې پاغه کارونو کې کانو فيه يختلفون دوی پاغه کې اختلاف کولو فإن كنت في شك مما انزلنا اليك پس اے انسان کته په شک کې د هغه نه چې موږ د خپل پیغمبر په ذریعہ را لګلی تاسو ته نفسل الذين پس تاسو کې دغه کسانو نه يقرؤون الكتاب من قبل چې لولي کتاب تاسو نروان دي لقد جاءك الحق من ربك فتحقيق سر راغلی تاسو ته حق تاسو د رب د طرفنا فلا تكونن من الخاسرين پس تاسو مگر دے د شک کوونکو خلقنا ولا تکونن من الذین او تاسو مگر دے داغی کسانو نا کذبو چې نسبت د دروغ کړي دی بیاات الله د الله آیاتونو ته فتكون من الخاسرین پس تاسو به وګر دے د نقصان ورته کوونکو خلقنا